وړی منزل د زړو ویاړونو څلی. سادو د وران شوي ښار په یو زاړه برج ختلی و او د خپل ښار د زړو ویاړونو ترانه یې په خپل ځیږه غږ کې سندره کړې وه. سادو ویل: نیکونو مې له چنګیزه تر انګریزه ټول وهلی دي. زما ښار د ویاړونو ښار دی. دلته هر دښمن مات شوی او دا ښار د یرغلګرو هدیره ده. سادو لګیا و او د ویاړ بدلې ویلې. ښاریانو ته دا بدلې سولیدلې او بې خونده وې. چا سادو ته یوه سکه هم نه ورکوله. لاروی ورته پښه نیولی شو، خو ببرسری لارښود په یوه ترخه مسکا ترې تېر شو او لاروي ته یې وویل: اوږده لاره په مخکې ده، خپلې راتلونکي ته په پام مخکې ځه او شاته مه ګوره. لاروي وپوښتل: مګر زاړه ویاړونه؟ ببرسري وویل: دا ټولې د نن او سبا د بېوزلۍ او حقارت عقدې دي چې نارې وهي. که د هدیره شوي ښار ښاریان د خپل ښار دننه جګړه ویاړ ګڼي، نو هغه دښمن چې د خپلو ګټو لپاره له سیندونو او غرونو راوښتی او دلته جنګېده، د هغه ولس په ځان څومره لوی اتل ګڼي؟ اتلولي دا ده چې ته د خپلو ګټو لپاره په نورو سیمو کې وجنګېږې، نه دا چې خپل ښار د چا په هدیره بدل کړې. لاروي ګامونه چټک کړل او د سادو په بې خبرۍ او بې وزلۍ یې زړه وخوږېد. دویم منزل: جلادانو ته ولاړ په نوبت خلک. لارښود او لاروی ستړي ستومانه پر یو زاړه ښار ورننوتل. د ښار دروازې ساتونکي نه لرل. هر څوک ښار ته ننوتلی شول. ببرسري لارښود له کوهو څخه د لارې شګې وڅنډلې. یو څه وړاندې ولاړل. که څه ګوري، د بني ادمانو سلاخي روانه ده او جلادان څوک سرې تورې او څوک تیره ساتلونه پلاس لګیا دي د ښار د خلکو سرونه پرې کوي. ښاریان کتار کتار خپل وار ته په تمه ولاړ دي او جلادان ستړي ستومانه لګیا دي سرونه پرې کوي. له سلاخۍ څخه د وینو رود مخ په وچ سیند روان دی. ببرسري لارښود کټ کټ وخندل. لاروی حیران شو. خپل لارښود یې وپوښت: خلک ولې سر وهلو ته په کتار ولاړ دي؟ ببرسري ځواب ورکړ: جلادانو دوی ته ویلي خدای د ښار جلادانو ته امر کړی چې د خلکو سرونه پرې کړي، او خلکو د جلادانو دا خبره منلې ده چې ګواکې د خدای حکم دی. دا خلک پر خدای نه بلکې پر خپلو جلادانو مؤمنان دي. د دوی ستونزه دا ده چې په خپله د خدای فرمانونه نشي لوستلی یا نشي پرې پوهېدلی، بلکې دوی د خدای احکام د جلادانو له ژبې اوري. د دې ښار خلک په دې نه پوهېږي چې خدای د انسان قتل حرام کړی دی. ښاریان جلادان خپل مقدس مشران ګڼي. لاروی له سلاخۍ په منډه تېر شو. له ښاره ووت. د سهارا هوا یې کش کړه، خو د وینو بوی یې لا په سږمو کې پاتې و. دریم منزل: لکه مړي ویده خلک. ببرسری لارښود او د هغه ځیرمن لاروی همدا چې له کنډه واوښتل، پراخه دښته په مخه ورغله. د دښتې په یو اړخ کې د ویجاړو بانډو نښې لا پاتې وې. نوره دښته ټوله هدیره وه. وروستي مړي چا نه و ښخ کړي. هډونه یې پر ځمکه پراته وه. لاروي پوښتنه وکړه: دا څوک دی؟ ببرسری مسک شو. هغه قوم چې ووژل شو خو راویښ نه شو. د دوی له منځه یو څو غلو او وژونکیو د عقیدو بیرغونه راپورته کړل، ویې ژړل او لوټ یې کړل. ځینې د خېټې له غمه په دوی پسې شول.
او نور چې ویده ول په خېټورو پسې ورغلل. یوه ورځ ټول د زړو خوبونو د ښامارانو له ویرې دلته راغلل او مړه شول. د ببرسري لارښود لمن د لارې په اغزیو کې څیره شوه او له سیوري څخه یې نرۍ دوړه ووته. څلورم منزل، هغه څا چې خپله نه ده. ببرسري د ښار څا ته وکتل، بیرته یې سر هسک کړ. یوه قهرېدلې مسکا یې پر شونډو وه. لاروي اودس کاوه. لارښود په مسکا ورته وویل پر دې اوبو دې اودس نه کېږي. لاروي کوزړۍ کېښوده، حیران شو. ببرسري وویل د دې ښار خلک له همدې څا څخه اوبه څښي او بیرته په خپله پکې خځلې او ناولې اوبه اچوي. لاروي بیا په سترګو کې ورڅخه د ولې پوښتنه وکړه. ببرسری لارښود لا هماغسې مسکی و. ښاریان دا څا خپله نه ګڼي ځکه د هغوی په کور کې نه ده کیندل شوې.